ستړي مشه جهان نیوز ته د نن ورځې یو بل مهم خبر. د پاکستان په بلوچستان کې وی چاو.دنه بیا درې تنه وژلي دي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په پیخین سیمه کې نن د پولیسو ماموریت څیرمه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 3 کسان چې 2 ماشومان دي وژل شوي دي. دغه راز د 2 پولیسو په ګډون بیا په دغه چاودنه کې 18 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د پولیسو یو محلي چارواکي مجيب الرحمن ویلي چې داسې ښکاري دغه بم له لرې کنټرولېده او په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. بل پلو بیا د پیخین مرکزي روغتون د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي چې له پیښې 2 جسده او 18 ټپیان وروړل شوي دي. وروسته بیا د سختو ټپونو له کبله د یوې ښځې د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی.